فاطمي صاحب را سره دی. فاطمي صاحب تاسو ته راغلاست وایم په سر کې را بشو د افغانستان او پاکستان ترمنځ له روانو کړکېچونو فاینانشل ټایمز هم اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام به جنوبي او مرکزي اسیا له کړکېچ سره مخ کړي. څه فکر کوئ د دې بهیر دوام به پر سیمه باندې څه اغېز وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو او تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دا کومه لوبه اوس دلته روانه ده دا د جنوبي اسیا یا سویلي اسیا نه تنها چې تاریخ به بدلی دا به د جغرافیه به بدلی. دا جنگ د جغرافیه د بدلولو جنگ دی. دا جنگ چې نن دروغ تهمتونه یو په بل ویل کیږي حقیقت یوم نه وي. حقیقت دا دی چې دلته یو تاریخي ظلم شوی دی د خلکو په حق او په نفس باندې کرخه راکاږل شوې ده. هغه کرخه چې دا یو تاریخي ننګ او داغ دی چې دغه سیمې خلک اوس غواړي لري کی پس له یو سلو 2 کالونه دغه کرخه لري کی تر د دې لپاره د جنگ ادامه پیدا کوي او دا د کې شک نشته چې دا جنگ ادامه پیدا کوي د دې ځینه کداغه کرخه لمنځي یو جغرافیایي بدلون راځي. یعنی په نامه د پاکستان یو خوره ده دا به نه سرحدات چې اوس فعلا په الته د هندوستان او د پاکستان او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا به د منځ ځي یو نوی سرحدات جوړیږي نوی خوره جوړیږي افغانستان لوی افغانستان جوړیږي نوی مملکتونه دنیا ته راځي لکه سندودش کشمیر نوی مملکتونه منځته راځي. نو دا خبره چې دوی کړې ده دا ستراتیژیکه خبره ده او واقعا چې دا جیوپولیټیکل تاثیرات لري او جیو اکونومیک تاثیرات هم لري ځکه اقتصادي تغییرات او تبادلات هم راځي. راځو دې ته چې پاکستان فکر کوي دغه تصور دا دی چې زه اوس د دنیا او قدرت ما او زه لوبه کولای شم نړیواله دا را چې خبر نه دی چې د نننه چینجانو دونه خوړلې دی چې دا د یو پف دغه دی دا په یو پوکی سره ان شاء الله دا به راچپه کیږي. پرون دی وزیر دفاع خواجه آصف دا خبره کوله چې کوم اوربند من کړو هغه اوس تمام شو اوس موږ د سره حمله شروع کوو. نو ما په خپل یو برنامه کې دا خبر وکړه چې دا وزیر دفاع دومره بې خبره دی چې نه پروژه کې یو ورځ حمله متوقف شوې دي او نه په اختر کې ستا پوز چې ته د وزیر دفاع هغه په اختر کې بمبارد کړي دي پروژه کې بمبارد کړي دي. نو کوم یو اوربند چې ته چې اوربند خلاص شوی د زه دوباره بریدونه کول تا ظلم کوو تا خلک وژل تا کورونه ورانول په نورستان کې دغه وک موټر د نخه کندې ته د وګرځو ماشوم او ډاکټر او دغه د پکې ووژل همدارنګه په کونړ کې دی د اختر په ورځ دی په خلکو باندې اختر دی په خونړی کې و دی غمو کورونه دی وهل مظلوم خلک دا کړل ژوي دی پکې ورته ووژل. نو د دې دا کومه خبره چې دی کې چې موږ اوس اوربند خلاص شوی دی موږ دا دی تاسو اوربند کړی نه دی تاسو د اوربند په احترام ودرېدلي ناستئ تاسو د هغې ته اصلا د نړۍ دغه ملکونه پرون ولې تاسو سره نارامه دي لپاره دی چې د ټول وی چې پاکستان دلته موږ سره یو تعهد کوي التزی بل عمل کوي التزی ضد دغه خبرې کوي او دغه د نجسه چې دا اوس ورورو نړۍ لګیا د پیژني هم دا اوس تاسو پیږي دی او د چین ترمنځ ډېر روابط کړکېچن شوي دي ځکه چې د چین سره هم د ډبل لوبه کوي او بل خصوص چین سره دی تعهد کړو چې دی په افغانستان باندې برید نه کوي. اوس چین ورته وایي چې ته خپل په ژبه نه ودرېږي راځي دلته پیسو ته ضرورت بیا خوله د چینګه کیږي پیسې غواړي مګر کله چې درته یو خبره کیږي په هغې باندې نړیوال احترام نه کوي او عمل پې نه کوي. نو په دې اساس باندې پاکستان دوه ګونې لوبه لري په سیمه کې او د پاکستان په مقابل کې دا مبارزه روانه ده دا برحقه مبارزه ده. دې کې چې دی دا تهمت وایي په موږ باندې چې دی کې افغانستان لاس دی چې ټولو ته معلوم دی کې د افغانستان لاس نشته هلته د دې په خپل مقابل کې بي ال اې ده RTTP ده همدارنګه نور غټو واړه ګروپونه دي. اوس ګلګت بلتستان کې څوک د دې په مقابل کې جنگيږي خو د کشمیر خلک دي ولی جنگيږي لپاره دي چې تیر اویا کالو کې کشمیریان غولولي دي د کشمیریانو د هغې سره ډېرې مرداري لوبې کړي دي د هغه لوبې په دنیا کې خرڅه کړي د پیسې پې ترلاسه کړي. زلزله وشوله په 2008 کې په کشمیر کې په میلیارډونه ډالر کومک راغی کشمیریانو ته روپۍ نه ده تللې ټول د پاکستان د اردو په جیب کې ولیدلې هر سکتور کې چې په کشمیر کې هلته زلزله شوه د هغې سکتورونو مسؤلین جنرالان متعین کړل ځکه چې پیسه راتله د جنرال جیب ته تلله هلته نه لګېدله. نو دا داسې یو جنایتکاره د اردو ده
چې تاریخ د بشر د یو مردار اردو نه د لیدلې بالکل د يهودانو کاپی ده او که صرف نوم د اسلام د مګم اصل کې د يهود نوم بتره ده او د دې وهل په هر مسلمان باندې واجب او فرض دي امدل لپاره هغه د اوس د پاکستان د نن علماء لګیا دي د فتوا پی ورکي چې دا د کفري قوا ده او د دې وهل چې دی په ټولو باندې فرض دی دا باید وایي نو اوس پاکستان ته فکر کوم نه تنها چې د ټي ټي پی او د بیلې سره مخ ده بلکې به دا تاسو به ګورئ چې دغه میاشت کې به تاسو ان شاء الله وګورئ چې د دې په مقابل کې به د نورو سیمونه خلک عوام به راوچتېږي او د اردو ګرځېدل به د پاکستان د خاورې په سطح باندې ورته ډېر مشکل شي. ډیره مننه فاطمه صاحب په دې وروستیو کې پاکستان له روسیې د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده څه فکر کوئ آیا روسیه به د دې کړکېچ په کمولو کې بریالۍ شي؟ دې غوښتنه نه ده کړې روسانو پیشنهاد کړی و روسانو ویلي که چېرته افغانستان او پاکستان وغواړي زه په دې کې مرسته کولی شم پوټین هغه ورځ باندې چې دی په افغانستان باندې برید وکړ پوټین اول د افغانستان د خاورې دفاع وکړله ویلې چې په دې جنگ کې موږ د افغانستان د خلکو سره یو دا ظلم دی یو بربریت دی چې پاکستان کوي دا قابل قبول نه دی افغانستان خلک توانایي او حق د دې لري چې د خپل د خاورې نه دفاع وکړي دا خبره پوټین وکړه په ضمن کې دا خبره مو کړله چې زموږ روابط د دوړو ملکونو سره ښه دي که چېرته پاکستان وغواړي موږ کولی شو چې دوی سره مرسته وکړو او منځګړیتوب وکړو راځم دې ته چې دا منځګړیتوب کار کوي نه دا منځګړیتوب هېڅکله کار نه کوي دا نتیجه ده ځکه چې دویم طرف ستاسو صادق او دغه نه دی په کوم خبره عمل نه کوي صرف روسان غولوي په دغه مسله کې د روسانو نه د ګیس او پټرول خیرات غواړي هغه ورته اتمن یو چیمني چې خاطر زما خبره مني دلته سوله کې زه یو میلیون بیرل پټرول به درته درکم بچ هغه پټرول یې نه واخیستل دا لوبه د امیش پاکستان کړې ده په قطر کې هم دا لوبه کړې ده په سعودي کې هم دا لوبه کړې ده په عراق کې هم دا لوبه کړې د ایران سره هم دا لوبه کړې د ایران په 12 ورځني جنگ کې د ایران نه میلیونونه بیرل تیل مفت واخیستل صرف په یو خبره ایران ته ویل زه ستاسو تر څنګ ولاړم او کار کوم امریکا ته یا دونه منافقت دی چې کوم یو دې موږ یاد کو زه فکر نه کوم چې کوم تاثیر وغورځي که روسیه رام شي دا مسله نشي حل کېدلی یعنی پاکستان یوازې د خپلو ګټو لپاره د دوی دا غوښتنه منلې ده خپل د موقتي ګټو لپاره نه د دایمي ګټو لپاره بالکل فاطمه صاحب که راشو د پاکستان کورنۍ مسلې ته هم راپورونه ښایي چې سږ کال د پاکستان ملي ورځ د تیرو کلونو په پرتله کمرنګه لمانځل شوې ده آیا د دې لامل د هیواد د امنیتي بنسټونو ناکامي ده او دا ښکاره خبره وکړه چې دوی اعلان وکړه چې موږ د مارچ 14مه چې دوی معمولا دغه کوي یا فکر کوم مارچ 23مه ده یوم پاکستان په نامه دی دا کوي هر کال 23 د مارچ او یو 14 د اګست د 2 ورځې د المانځي یوم شپږم د سپټمبر دی چې هغه یوم دفاع په نامه د المانځي یعنی دا 3 ورځې د رسمن پریډ پکې کوي اردو پکې تیریږي خپل میزایلونه خي په اردو خي په 23 د مارچ باندې په 16 د اګست باندې او په 4 د سپټمبر باندې 23 د مارچ کې دوی عین حال کې دا کې چې اعزازونه میډالونه ورکړي نو دای سکهاله دا په دیونه شکولې چې بیرون دی وتلې نشو د ګواخ لاندې دی د په دې پیدل چې پریډ ورځي نو پریډ ورته ټول تار په تار کوي معمولا بعض وخت بیا د دې کې چې انډور پریډ کوي انډور پریډ به هغه ډیر وړو کې مختصری یو قطار اولی عمل ته تیریږي او دا اوپن دغه چې مارچ چې دی کې هغه کې به د ټول قوا په کې اشتراک کوي نو دی دا ونشو کولای چې دغه وکي او دای خپل دی کمزوري ناکامي خي چې دی خپل غورز هم وس کچرته دی په دې خوره دومره حاکم او دی ځان دومره ببرشیر غني چې دی د قدرت دی او اتمی دی او دنیا کې او منګه لوبه کو سیاسي او بینالمللي دا کدومره دغه دی خپل په مملکت کې دا پریډ کړی وي دی خپل خوره کې پریډ نشي کولای نو دی بس دا دغه کې چې د خپل علامه دی چې د دې نظام د پوشالي نظام دی د ناکامۍ خاطر روان دی او ان شاء الله لمنځه بځي ډیره مننه کوم د نړیوال چارکارپو سید بلال احمد فاطمي صاحب تاسو له حضور څخه په خبرونه کې کور ودان مننه چوم بلل